طالبان ولې د سولې خبرو څخه په شا شوي؟ طالبان څه غواړي او حکومت ولې ورسره نه مني؟ د ملي امنیت سلاکار د طالبانو شوم پلان رسوا کړ. نو همدغه ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب وایي وسلوال طالب له سولې سره علاقمندي نه لري او ټول پام یې جګړې ته اړولی دی. هغه وایي د حکومت مرکچی پلاوی لا هم دوحه کې دی او د سولې خبرو لپاره پوره چمتووالی لري. حمدالله محب نن د یو خبري کنفرانس پر مهال زیاته کړه طالبان د دې لپاره چې اوربند او سوله وکړي برعکس راتلونکي کال لپاره جګړې ته په چمتووالي بوخت دي. نوموړي دغه راز زیاته کړې چې طالبان مطلق واک غواړي او د طالبانو باداران د افغانستان ویجاړول غواړي. که ډاډ ترلاسه شي چې طالبان واقعي سوله غواړي چمتو یو چې قرباني ورکړو. محب ویلي طالبان تل په 80% خاورې د حاکمیت خبره کوي خو نه هم افغانستان کې دوی د خپلو مړو ښخولو ځای لري او نه هم حاضر دي چې د دوی په وینا 80% خاوره کې مذاکرات وکړي. بلخوا د ملي امنیت عمومي مشر ویلي طالبان د خپلو بادارانو په خوښه او د ډیر امتیاز اخیستلو لپاره د تیرو کلونو په نسبت جګړه زیاته کړې او دوی هیڅکله سولې ته اراده نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د امریکایي پوځي او د امریکا د استخباراتي ادارې پخواني مشر ډیوډ پیټرس هم په افغانستان کې اوسنی وضعیت د جدي اندېښنې وړ بللی دی او په دې باور دی چې طالبان د سولې په برخه کې ناغېړي کوي. هغه ویلي چې طالبانو د تاوتریخوالي د کمولو لپاره نه بلکې د خپلو زندانیانو د خوشي کولو او همداراز له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره هوکړه لاسلیک کړې ده.